لوګر چې تازه یې د اسلامي امارت په راتګ د سکون او آرام ساه اخیستې. د اختر په شپو ورځو کې له خپلو کورنیو لرې همدا د ځانګړې کیتې سرتېري د خلکو د عامه نظم د ساتنې په موخه راوتلي. د لوګر امنیه قومندان الحاج ملا اغا ولي نوراني امید راډیو سره په خبرو کې وویل د نورو عادي ورځو په پرتله د اختر د شپو ورځو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. یعنې چې زه راغلی یم چې زه ګرځېدلی چې ماته کوم وضعیت معلومېږي، یعنې زه بیخي په مکمله توګه زه دا اطمینان ورکوم ولس ته چې انشاءالله مشکل به نه وي چې زموږ وخت رسېږي. خو موږ خپل در وسه پورې موږ مکلف، یعنې زه خپل الله په خپل در وسه پورې مکلف کړی یم چې زما وخت رسېږي پر دې برابر باندې، یعنې زه به سل په سل کې د خپل اسلامي او نظامي مسؤلیت ته زه سخت متوجه یم. نوراني خلکو ته ډاډ ورکوي چې د لویو لارو د امنیت سربیره یې د هغو تفریحي او سیاحتي ځایونو امنیت ته جدي پام دی چې خلک پکې د اختر په شپو ورځو کې دودیزې میلې ترسره کوي. قومندانانو صاحبانو سره د ولسوالیو سره د ولسوالانو صاحبانو سره د ګورو سره په تماس کې وو ټولو پوره اطمینان راکړی دی. په شپه ورځ باندې تقریبا ته د مجاهدین په ټوله شپه باندې د مجاهدین مو دغه آماده دي چې هغه تقریبا دغه د ولس را روانې شپې د اختر د خوشحالۍ شپې چې د ولس یې په ښه خوشحالۍ باندې تېرې کړي، په ښه سوکالۍ باندې تېرې کړي. تقریبا د افغانستان د ډېره وخت راهیسې تقریبا زموږ در پیدایش مخکې د افغانستان دغه رئیس بیا تر اوسه پورې د خلکو د هوسایي دغه نه دی لیدلی. خو اوس مجاهدین الحمدلله در مشر و در کشر پورې ټوله سره په دغه کې دي چې په څه طریقه باندې افغانستان جوړ کړي، په څه طریقه باندې افغانستان ولس خوشحاله وساتي، په څه طریقه د افغانستان ولس د ځان سره همکاره کړي. د لوګر په بیلابیلو سیمو کې د ښو امنیتي تدابیرو په موخه ولاړ امنیتي سرتېري بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امن په فضا کې د اختر ولمانځي او په خبره یې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د خلکو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. په اړه یې سرتېري هدایت الله او منیب وویل خلکو ته ډاډ اطمینان وکړو چې خپل چکر دی ملي دی وکړو. موږ ټولو ته دا اطمینان وکړو چې په ټولو سره کې انشاءالله امنیت تامین دی. نو که څوک چکر وي، که پارکور ته وي، که نور میلې کو، انشاءالله ټولو ته ډاډ ورکوو نو خپل میلې او چکر ویلی شي او انشاءالله بیخي امنیت تامین وي. د امنیت په اطمینان سره د ولس د اطمینان ډاډه اوسي او خپل د اختر شپې ورځ دې ښه خوشحالۍ سره تېرې کړي. چې چکرې دې وایي موږ انشاءالله د لوګر ولایت ځانګړي ځواکونه دې ته آماده دي چې د ملت خدمت وکړو. لوګر د سویل ختیځ زون یو له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې پایتخت کابل ته نږدې او د تیر نظام پر مهال یې ډېری سیمې ناامنه وې، خو اوس پکې خلک خپلې ورځنۍ چارې د امن په فضا کې ترسره کوي. حیران احمدزی، امید راډیو، لوګر.